شملی ونے د جدائے دی اللہ بھی خوباسی شملی ونے د جدائے دی اللہ بھی خوباسی د دیز لچاودی او زندگی دی اللہ بھی خوباسی د دیز لچاودی او زندگی دی اللہ بھی خوباسی شملی ونے د جدائے دی اللہ بھی خوباسی د ڈگ بازارا کوترا غلم خالی لاسونا د ڈگ بازارا کوترا غلم خالی لاسونا بچا زمون د غریبے دی اللہ بھی خوباسی د دیز لچاودی او زندگی دی اللہ بھی خوباسی شملی ونے د جدائے دی اللہ بھی خوباسی بشیر ننګیال صاحب به تاسو پیژنئ زموږ د علاقې یو زلنده ستوری دی یو ډېر ښه شاعر دی یو ښه لیکوال دی او مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا زموږ د علاقې سره تعلق لري نو ننګیال صاحب ملګري به په انتظار یې زه خو وایم چې تاسو ورته خپل یو کلام ووایئ نو ډېره مننه وایي د خپلې خوښې د کلام نه مخکې به یو څو شعر ووایمه ارشاد چې دوه شعره به اول دا ووایمه د پښتو به لیکي او پښتو به وایي پښتو به لیکي او پښتو به وایي د خپل بچي نه به قسم اخلمه ورور که مې مري د لوږې مري دي خیر دی ورور که مې مري د لوږې مري دي خیر دی ځان له پوره د کال غنم اخلمه ډېر ښه ډېر ښه او یو دوه شعره به نور ووایم د غزل نه مخکې چې درې ارشاد نوې یاري مې و د یار په ژبه نه پوهېدم نوې یاري مې وه د یار په ژبه نه پوهېدم یاري مې و د یار په ژبه نه پوهېدم زه کلیوال ومه د ښار په ژبه نه پوهېدم واه واه جي ډېر ښه ډېر زه چې به خواله ورتلم ماله به یې ټک راکوم واه واه زه چې به خواله ورتلم ماله به یې زه چې به خواله ورتلم ماله به یې ټک راکوم په خزانه د ناس ښامار په ژبه نه پوهېدم ډېر ښه دی جي ډېر ښه زبردست پرون دفتر ته وم ورغلی د سکار دپاره دا شعر مې ډېر خوښ شوی پرون دفتر ته وم ورغلی د سکار دپاره کار مې کېدو خو د سرکار په ژبه نه پوهېدم کار مې کېدو خو د سرکار په ژبه نه پرون دفتر ته وم ورغلی د سکار دپاره ډېر ښه دی جي کار مې کېدو خو د سرکار په ژبه نه پوهېدم ډېر الله ډېر او غزل به درته ووایم چې ارشاد زما د ژوند د ارمانونو قصه څه لچېړې زما د ژوند د ارمانونو قصه څه لچېړې زما د ژوند د ارمانونو قصه څه لچېړې او زړه مې خوږېږي د دردونو قصه څه لچېړې واه واه جي واه واه ډېر ښه ډېر ښه زما د ژوند د ارمانونو قصه څه لچېړې زړه مې خوږېږي د دردونو قصه څه لچېړې هغه تېر شوي دي چې هر څنګ په تندر دي شي هغه تېر شوي دي چې هر څنګ په تندر دي شي هغه تېر شوي دي چې هر څنګ په تندر دي شي په وړاندې زه د تېر وختونو قصه څه لچېړې ډېر ښه دی ډېر ښه زبردست د کلي مشره پلار او تره مې په خوارو یو ځای کړل واه واه جي د کلي مشره پلار او تره مې په خوارو یو ځای کړل زمونږ ترمنځ د بریدونو قصه څه لچېړې ډېر ښه ډېر ښه زبردست ټوله شپه ویښ یم ټوله شپه راله بیا خوب نه راځي ټوله شپه یې خم ټوله شپه راله بیا ټوله شپه ویښ یم ټوله شپه راله بیا خوب نه راځي او ته په ماښام د چنارونو قصه څه لچېړې واه واه جي ډېر ښه دی یار ډېر ټوله شپه ویښ یم مننه ټوله شپه ویښ یم ټوله شپه راله بیا خوب نه راځي ته په ماښام د چنارونو قصه څه لچېړې هسې نه بیا راته اور ولګي او بیا تازه شي هسې نه بیا راته اور ولګي هسې نه بیا راته اور ولګي او بیا تازه شي د دښمنۍ او د مرګونو قصه څه لچېړې واه واه ډېر ښه دی وروره ډېر زبردست او اخري مقصد چې زما په زړه باندې داغونه لګوي قلار شه واه واه زما په زړه باندې داغونه لګوي قلار شه او ننګیاله یاره د خالونو قصه څه لچېړې ډېر ښه ننګیال صاحب ډېره زبردسته شاعري ده ستاسو خو زه یم چې په دې یو غزل باندې به د دې ملګرو تنده ماته نه شي نو که ستاسو خواهش وي زه وایم چې یو کلام راته بل هم ووایه که خیر دی که نیمګړی که څه شعرونه داسې نو ملګري به په انتظار وي او ستاسو به ډېره مننه وي دا وخت به قیمتي شي کلام خو راته غونډ یاد نیمه ځکه ما ډېر نه غوښتله خیر دی دوه شعرونه درې شعرونه به درته ووایم چې پویه دې نه کړم د ځوانۍ په خوږو
پوهه دې نه کړم د ځوانۍ په پوهه دې خوږو. نه کړم د ځوانۍ په خوږو، زما هم زړه و ارمانونه مې وو. اوهو خو تا پرې بې وخته کرښې راښکودلې، ها. تا پرې بې وخته بې وخته کرښې کرښې راښکودلې او ژوند ته بلا بلا خیالونه مې وو. ډېر ښه شعر دی یار، ډېر ښه زبردست. او یا دوه شعره نور دي چې تا را کړي دمکي هر ځلې د دار ده، تا را کړي کړي دمکي دمکي هر ځلې د دار ده، او ما د حق خبره کړې چې په جار ده. واه او زه چې کینو وړ به وړ او پړ به پړ شي، زه چې کینو وړ به وړ وړ. به وړ او پړ به پړ شي، که غر لوی دی نو په سر باندې لاړ ده. اوه خو ډېر ښه یار، دا شعر بیا ووایه، ډېر ښه زه شعر چې دی. کینو وړ به وړ او پړ به پړ شي، که غر لوی دی نو په سر باندې لاړ ده. ډېر ښه ډېر ښه. او پرې خوښې یو زدرې هایکو ده ارشاد ارشاد دا دا خو- غونته کې دي خو ارشاد. بیګا زمانه عجیبه شانته کې، ها بیګا زمانه عجیبه شانته کې خپل یو ماشوم بچي پوښتنه وکړه، ها. بابا دارونه یو بل ولې وژني؟ اوهو ډېر ښه یار، یو زبردست. بله ده چې په مونږ به څه تېرېږي سوچ پکار دی، ها په مونږ به څه څه تېرېږي تیریږي سوچ پکار دی. داسې که مونږ څوک په پنجرو کې بند کړي ها. لکه دا مونږ چې مرغۍ بندو. اوهو یار ډېر ښه یار. یو بله یوه هیکو ده چې زبردست. زمونږ دې غیرت ته ګورئ که نه، ها. زمونږ دې دې غیرت غیرت ته ته ګورئ. ګورئ که نه، چې مړی وکړو او خلاصې مو نه وي، بیا په سوره کې خپله خور ورکړو. اوف ډېر ښه یار، ډېر ښایسته، ډېر زبردست. ډېره مننه ننګیال صاحب، ډېر خوند یې وکړو، ډېر زبردست او هایکو پکې ډېر خوند وکړو. ملګرو د ننګیال صاحب په دغه شعرونو به مونږ ستاسو نه اجازه اخلو چې دا څه روان دي او دا څه قیصه ده، دا څه روان دي او دا څه قیصه ده. هر ځای پښتون مري عجیبه قیصه ده، دا څه روان دي او دا څه قیصه ده. هر ځای پښتون مري عجیبه قیصه ده. زه دلته سوځم ته هلته سوځې، زه دلته سوځم ته هلته سوځې، وروره زما او ستا یوه قیصه ده. زه دلته سوځم ته هلته سوځې، وروره زما او ستا یوه قیصه ده. او دومره په لنډو ټکو نه ختمېږي، دومره په لنډو ټکو نه ختمېږي، دا د مودو راسې اوږده قیصه ده. ننګیال صاحب په اخر کې زه غواړم چې خپلو مینوالو ته ستاسو د طرف نه داسې پیغام چې د راتلونکي وخت دپاره هغه د پښتو د پښتنو او زموږ د ژبې د پرمختګ دپاره یو اهم کردار ادا کوي، داسې څه پیغام ملګرو ته ستاسو به ډېره مننه وي. شعر چې پردی ژبه زده کول کو لوی کمال دی، پردی ژبه زده کول کو لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. خپله ژبه دې نه هېروي، خپلو بچو دې هر قسمه تعلیم کوي، څو دې ورته ښایي. او نوي کول ته دا وامه چې د پښتو نه ډک شعر لیکئ، د ترور لور، د ماما لور، د تره لور، ګاونډی دا خویان دي، داسې الفاظ مه راولئ په خپله شاعرۍ کې چې څوک درته ګوته ونیسي کچه ښکاره شئ، د چا زړه ته بې درد ګوري نو جدي ته پکې څه پیغام میلاویږي. دا ورته د سوال په طریقه باندې وامه چې خپل عزت هم وساتئ، د پښتو هم وساتئ او د پښتنو هم وساتئ. زبردست، ډېره مننه، ډېره مننه ملګرو. دغه پیغام دی زموږ د ټولو دپاره وي او انشاءالله موږ به د یو نوي پروګرام سره د یو بل میلمه سره دوباره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. شاد خاد آباد کامیاب کامران بریالي او ممتاز اوسئ. الله